ستړي مه شئ، سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. زه کامران افغان نن تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې د نرمه یا نارینه لوست وړاندې کوم. دا چې د پښتو هر یا ځانګړي حالتونه لري، نو هر یا باید ځانګړي تشریح شي. نو په دې ویډیو کې یوازې نرمه درته ښنمه. د نرمه غږ دی آی، یعنی زور او ای غږ سره آی، چې په انګریزي کې هم لاندې وګورئ ورسره ای او وای لیکلي، یعنی آی. نو اوس راځو د نرمې د کارونې ځایونو ته. نرمه د غږ له مخې په ځینو نومونو کې راځي چې نارینه وي او یو ګړی یعنې مفرد وي، لکه سړی، پسرلی، اوړی، منګی، زمری، لرګی. له دې پرته نرمه درې نور غږونه چې غبرګ غږونه دي هم ادا کولی شي، چې کله یو خپلواک غږ ورسره راشي. که چیرې له نرمه سره الف راشي، نو آی ترې جوړوي. یو بل غبرګ غږ دی چې د نرمه خپل غږ نه لږ توپیریږي، لکه ځای، چای، پای. که چیرې له نرمې سره اوږد واو راشي، نو بیا اوی غږ ورکوي، لکه زوی، لوی. که چیرې له نرمې سره لنډ واو راشي، نو بیا د اوی غږ ورکوي، لکه خوی یا بوی. اوس راځو د نرمې بل حالت ته، چې هغه ستاینومونه دي. ستاینوم هغه کلمه ده چې د یو څه څرنګوالی تشریح کوي یا د څنګه دی پوښتنه ځواب کوي، چې صفت ورته په عربي کې یا adjective په انګریزي کې ورته وایي. نو موږ هغه ستاینومونه چې نارینه نومونه یا نارینه یو ګړی نومونه، یعنې نارینه مفرد نومونه چې تشریح کوي، هغه هم په نرمه لیکو، لکه بریالی، ننګیالی، نری، تږی، ښکلی، ستړی. همدارنګه په هغو ستاینومونو کې چې له کړولونو یعنې قیدونو نه منځته راغلي وي. کړول ته په انګریزي کې adverb وایي، adverb. نو لکه پورتنی چې له پورته راغلی. پورتنی نارینه چې په نرمه وي نارینه نوم ته اشاره کوي، لکه دا پورتنی کتاب راواخله. بهرنی له بهر اخیستل شوی، لکه بهرنی هیواد نارینه نوم دی. یا مخکینی له مخکې اخیستل شوی، یعنې لکه مخکینی کال. یا لاندینی چې له لاندې اخیستل شوی، لکه دا لاندینی متن ولوله. اوس د نرمې بل حالت ته راځو. هغه هم نرمه د هغو نارینه فعالي نومونو لپاره هم راځي چې له کړونو اخیستل شوي وي. کړ خو تاسو پیژنئ، کړ یعنې چې په انګریزي کې ورته ورب وایي که نه. نو هغه نارینه فعالي نومونو لپاره چې له کړونو اخیستل شوي، لکه زده کوونکی چې له زده کولو منځته راغلی، زده کول یعنې کړ دی. کارکوونکی چې له کار کولو نه منځته راغلی او کول هم کړ دی. څېړونکی چې له څېړلو منځته راغلی. خرڅوونکی، وبخښه یوه ټایپي تېروتنه رانه شوې ده، خرڅوونکی په څې راځي، او یعنې خرڅوونکی له خرڅولو څخه، او ښوونکی یعنې معلم له ښوولو څخه. اوس راځو د نرمې بل حالت ته. دا ډېر ځانګړی حالت دی. موږ په تیر مهال کې کړ یعنې ورب له
د نومونو له جنس او شمیر سره برابروو. په تیر مهال کې په ځانګړې توګه متعدي کړونه یعنی transitive verb. متعدي کړونه هغه کړونه دي چې یو مفعول اخلي. یوه بلګه لکه ما کار کړی دی. ما کار کړی دی دا نږدې بشپړ تیر مهال دی. نو دا کړی دی، دا کړی چې آر یعنی عمومي کړ دی، دا به د کار یعنی چې مفعول دی له جنس سره برابروو او کار نرینه دی، کار نرینه نوم دی او یو ګړی مفرد دی. نو دا کړی به د کار له جنس سره برابروو. نو دا چې کار نرینه دی او نو نرمه یې باندې به دا کړی لیکو او که یو مرستیال کړ ورسره وي لکه دی، هغه به هم ورسره برابروو. بله بېلګه احمد راغلی و. دا لرې بشپړ تیر مهال دی ځکه چې و په تیر مهال کې راغلی. نو دلته دا راغلی هم په نرینه یې راغلی ځکه چې احمد نرینه نوم دی او یو کس دی، یو ګړی دی. بله بېلګه هغې یو کتاب اخیستلی دی. اخیستلی هم په نرمه یې راځي او دی هم ځکه چې کتاب یو نرینه نوم دی او یو ګړی دی، مفرد دی. نو اخیستلی به ورسره برابروو. اوس راځو د نرمې وروستي حالت ته. نرمه یې د غږ له مخې په ډېر کارېدونکو نرینه نومونو په پای کې د غږ له مخې کاروو لکه مخنیوی، پوهاوی، درناوی، څاروی، څاروی لکه غوا او وزه او داسې نور، راتلونکی، ښاغلی، ژمی، زړی که نه د یو څه زړی په منځ کې، او منی. دا وه د نرمې تشریح. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي دغه ویډیو او تاسو دا لورېینه او مهرباني وکړئ چې پر نورو پښتنو وروڼو یې هم ولوروئ چې دومره ورسره بلد نه وي، نو هغوی ته هم دا ویډیو ورسوئ. نو تر بلې ویډیو پورې مو په مخه په خدای سپارم او خدای پامان او ویډیو خامخا له نورو سره شریکه کړئ. نو په مخه مو ښه.